اشرف غني د سولې لپاره نوې اومادۍ ته تګلاره اعلان کړه. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. افغان حکومت د وسلوالو طالبانو سره د پخلاینې لپاره د سولې یو اومادیز وړاندیز ترتیب کړی چې د چارواکو پر وینا په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره پکې تر ټولو لنډه او عملي لار په پام کې نیول شوې ده. د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقي په دې هکله وویل چې د افغانستان د جمهور رئیس د سولې وړاندیز یو ټول شموله او یو اساسي وړاندیز دی. په دغه وړاندیز کې د امریکا له متحده ایالاتو غوښتل شوي دي چې له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو تر ویستلو وروسته باید له ترهګرۍ سره د مبارزې تګلاره برابره کړي، له طالبانو سره اوربند، له پاکستان سره د خبرو مراحل او په دغه هیواد کې د ترهګرو د روزنځایونو بندول د دغه وړاندیز نورې مهمې مادې دي. صدیقي وویل دا یو وړاندیز دی چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګېدو لپاره تر ټولو لنډه لار تضمینوي چې طالبانو سره مخامخ خبرې، اوربند او د اوربند شرط پکې شامل دی. ښاغلي صدیقي د دغه وړاندیز د اهدافو په هکله وویل چې یو هدف یې د سولې په برخه کې د ملي اجماع بیا تازه کول، د سیمې هیوادونو سره د اقتصادي پروګرامونو له لارې د همکاریو په سر خبرې او په نړیواله کچه د افغان حکومت د سولې له پروګرامونو ملاتړ برابرول شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې د ټرمپ له ټویټ وروسته د سولې د درېدلو خبرو د پیل لپاره بیا هڅې روانې دي او په همدې تړاو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد کابل ته سفر کړی. له دې وړاندې جمهور رئیس غني ویلي وو چې د ټاکنو د نتایجو تر اعلان وروسته به په یوه هفته کې له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي. افغان ولسمشر او افغانان په دې باور دي چې د سولې خبرې یوازې د افغانانو ترمنځ نتیجه ورکوي او د سولې خبرې باید د افغانانو ترمنځ پیل شي. په هر حال تاسو د ولسمشر غني د دغې تګلارې په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.